کاس میډیا ګرانو لیدونکو او اورېدونکو سلامونه. هیله ده چې روغ جوړ به یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درنه حضور کې د شهید معلمه ناول له شپږمې او وروستۍ برخې سره حاضر شوم. تمه ده چې دا برخه به هم راسره تر پایه واورئ. دا مسلمانان خو د جوړولو نه دي، د نورو په لمسون یې ورانولو ته تکړه دي. دا فکر ورسره نشته چې د دې زیان چاته رسیږي. خدای دې مریض نه پیدا کوي، که نه چې په دې سره کې ګردیز ته رسوي نو د دې کندو کپرو د لاسه به مړ شوی وي. په دې وخت کې مې نیا پرې ورغږ کړ: وزویه، دا لار څومره اوږده شوه؟ بس تر ورې را ورسېدو، په دې سړک ورکوزېږو. د موټر په شیشه یې شاته وکتل. موټر یې د سړک په منځ راتاو کړ. موټر د کلي په خام او کوچني کوږ وږ سړک حرکات وکړ. څو دقیقې وروسته موټر د یوې غټې دروازې مخې ته ودرېد. هارنډ یې وواهه. د یو څه ځنډ وروسته دروازه خلاصه شوه. موټر ورننوت. ښکلی کور و. مخ قبلې طرف ته یې څو غټې کوټې، مخې ته یې سیمټي برنډه چې لاندې یې ترې رنګارنګ ګلان کرلي وه. د انګړ د دروازې سره غټ د انګورو څپرکی او په خوا کې میوهدارو ونو کور ته لا ښکلا ورکړې وه. د موټر څخه ښکته شو. مخې ته مو دوه ښایسته نجونې راووتې. لومړی زما یو مور سره او بیا یې ما سره کلکه ستړیمشي وکړه. خپل خوری او خورزې یې په غېږ کې ونیولې او ښکل یې کړلې. تر هغې وروسته یې مور راغله. له موږ ټولو سره یې روغبړ وکړ. په دې کور کې زما د ماما خوښې دوه خویندې او دوه اوښې اوسېدل. نوره کورنۍ یې په سعودي عربستان کې اوسېده. د ماما خینې مې راته وویل چې د پلار یې دوه ورونه او دوه ورېنداریانې په سعودي کې مسافر دي او دوی هم میاشت نیمه کې پسې ورځي. یوازې تاسې ته انتظار و چې راشئ. ورور مې ورته ویزې رالېږلې دي. 3 اونۍ وروسته مې د ماما د خسروي کورنۍ د سعودي په لور روانه شوه او خپل کور سره یې د خپل موټر موږ ته پرېښودل. موټر یې د دې لپاره پرېښود چې زما ماما بې روزګاره دی، خپلو بچو ته به پرې نفقه ګټي. خو زما موټر هېڅ نه خوښېد ځکه زما پلار د همدې موټر په وجه مړ شوی و. څو ځل مې ماما ته وویل چې د دې موټر چلولو څخه تېر شه، کوم بل کار ځان ته وګوره، خو ماما مې نه منله. تقریبا 2 میاشتې به مو په پکتیا کې شوې وې چې ماما مې د څمکنیو د لوړې په ساحه کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو په جګړه کې په سر سخت ټپي شو. د څه وخت وروسته یې ټپونه ښه شول، خو اعصاب یې له لاسه ورکړل. په ښه او بد نه پوهېده. اوس نو د مور او خور غم سره بې ماما او د ماما بچي هم را پر غاړه شول. فکر مې وکړ چې باید د دندې په لټه کې شم. یو چا راته وویل چې ستاسو د کور نږدې د جنکیو په لیسه کې ښځینه ښوونکو ته ضرورت دی. راتلونکې دوشنبه ترې ازموینه اخلي. که غواړې چې امتحان ورکړي نو ورشه. دوشنبه د خپلو اسنادو او تذکرې سره یو ځای د لیسې په دروازه کې داخل شوم. 6-7 تنه نورې نجونې هم ناستې وې. ځان مې ورته معرفي کړ. 10 دقیقې مو نور هم انتظار وکړ. د لیسې سره ښوونکي د 3 تنه نورو ځوانانو سره یو ځای رادننه شول. خبرې یې پیل کړې: زه نن ډېره خوشحاله یم چې زموږ په ولایت کې زموږ خپلې لورګانې له موږ سره په یوه اداره کې اوږه په اوږه کار کوي. زه په تاسو ټولو باندې ویاړم او ستاسې له کورنیو څخه مننه کوم چې تاسو ته یې د دې اجازه درکړه چې دې وران ویجاړ هېواد ته خدمت وکړئ. خپل لاسي ساعت ته یې وکتل. ویې ویل: ناوخته کېږي. په څنګ کې ولاړ کس ته اشاره وکړه: او دا به له تاسو څخه امتحان واخلي. سره ښوونکی له ادارې څخه ووته. هماغه کس رانږدې شو. ځان یې معرفي کړ: زما نوم محمد دی، زما ملګری یو شمشاد او بل منصور. موږ 15 تنه ښوونکو ته ضرورت لرو چې د دې لیسې لپاره یو ونیسو، خو لومړیتوب هغه ښوونکو ته ورکوو چې په ریاضي وپوهېږي. ما یې خبرو ته غوږ نیولی و. هېڅ مې نه ورکتل. چې خبرې ختمې شوې پر ما یې غږ وکړ: تذکره او 3 کلنې نمرې دې راکړه. تدس کول
زنځیر مې کش کړ، تذکره او 3 کلنې نمرې مې ورکړې او راویې کتل. مکتب دې په ننګرهار کې لوستی؟ ومې ویل هو. نمرو ته یې وکتل، ویې پوښتلم سویم نمره فارغه شوې؟ ومې ویل اول نمره فارغه شوې یم. په خندا شو، ویل یې سرښوونکي یا مدیر خو به دې خپلوان نه وي؟ ومې ویل نه. په خندا یې وویل ټوکه مې کوله، اول نمرګي به په خپلوي نه په لیاقت ده. که هر څومره سرښوونکي او مدیر د چا خپل وي چې لیاقت ونه لري اول نمرګي نشي کولی. موږ ته یې راوکتل، ویې ویل که څنګه؟ د تایید سره مو وخوځاوه. د خپل ملګري شمشاد څخه یې د سوالونو غوښتنه وکړه. هغې د خپلې دوسیې څخه څو کاغذونه ورکړل. د 10 پوښتنو څخه یوازې 4 یې د ریاضي وې چې ما پکې هیڅ مشکل نه درلود. تر ټولو مخکې مې پرچه حل کړه او د لیسې څخه کور ته لاړم. 2 اونۍ وروسته مو د ازموینې نتیجه راغله. زه د 4 نورو جنکیو سره بریالی شوی وم. سرښوونکي راته سپارښتنه وکړه چې د 8م ټولګي څخه تر 12م ټولګي پورې ټولو صنفونو ته به د ریاضي درس ورکوي. ورسره مې ومنله او ډاډ مې ورکړ چې څومره انرژي په ما کې وي د دې هېواد په خدمت کې یې مصرفوم. سرښوونکي حاضري راوړاندې کړه چې امضا یې کړه. د قلم څخه مې سر لرې کړ. د حاضرۍ لومړۍ خانه مې امضا کوله چې د یوسف خبره راپه یاد شوه چې راته یې ویلي و حسنه چې ته وظیفه واخلې بیا به زه ستا ارمان پوره کوم. ته به پیسې ګټې او زه به زده کړې کوم. خو افسوس چې دا هیله یوسف له ځانه سره ګور ته یې وړه. له سترګو مې اوښکې روانې شوې. سرښوونکي راوکتل خو څه یې ونه ویل. حاضري مې د سرښوونکي په میز کېښود او ادارې څخه راووتم. له همدې ورځې وروسته مې خپل ځان د خپلې مور نیا، کوچني خور سلګۍ، د خپل رنځور ماما او د هغې د بچو مسؤل وګڼه. له ځان سره مې وویل چې د خپل قلم په زور به د دوی هر ډول خدمت کوم. د ښوونکي حسنه د ژوند داستان همدومره و چې ومې لوست. کتابچه مې بنده کړه. په دې فکر کې شوم چې دا نجلۍ به اوس مړه وي او که ژوندۍ. عبدالله ته مې ورغږ کړ. راغی. د ښوونکي حسنه ټوله کیسه مې ورته وکړه. عبدالله راته وویل ما او تا باید اوس څه وکړو؟ ومې ویل زه او ته باید معلومه کړو چې دا نجلۍ مړه ده او که ژوندۍ. عبدالله راته وویل چې دا معلومات به موږ څنګه کوو او له چا څخه یې ترلاسه کړو؟ ومې ویل نه پوهېږم. عبدالله وویل فکر به پرې وکړو چې څنګه د دې نجلۍ د ژوند او مرګ معلومات وکړو. سبا عبدالله وظیفې ته لاړ. په ډنډ پټان کې عملیات و. 1 اونۍ وروسته چې عبدالله راغی راته یې وویل هلکه فکر مې وکړ چې د نجلۍ د مرګ او ژوند پته څنګه ولګوو. ومې ویل څنګه؟ که فکر دې کړی وي چې ویل یې ما او تا باید د لیسې د سرښوونکي څخه به پوښتنه وکړو. وبه وایي چې دا جنۍ تاسې څه پېژنئ او څه اړیکې ورسره لري. عبدالله راته ویل ته په ما پسې راځه نور زما کار دی. عبدالله سره یو ځای د لیسې په لور روان شوم. د لیسې دروازې ته ورسېدو هېڅ داسې فکر نه کېده چې دلته دې څو ورځې وړاندې کومه پېښه شوې وي. د لیسې په دروازې کې د پخواني ملازم پر ځای یو بل ملازم ولاړ و. ورته ومې ویل چې د غواړو د لیسې د سرښوونکي سره وګورو. ملازم لاړ. 15 دقیقې وروسته بېرته راغی. موږ یې له ځان سره د ښوونځي ادارې ته روان کړو. ادارې ته چې ور دننه شو سلام مو وکړ. یو سپین ږیری سړی د میز پر سر په پرتې څوکۍ ناست و. راپورته شول. موږ سره یې روغبړ وکړ. ولاړ ملازم ته یې اشاره وکړه. هغه لاړ. سرښوونکي په خپله سپینه ږیره لاس تېر کړ. ویې ویل ښه بچو تاسو غوښتل چې له ما سره وګورئ خو ما ونه پېژندئ. عبدالله په څوکۍ یوه پښه په بله واړولې وه. څنګل یې په میز کېښوده. استاد محترم زما نوم عبدالله دی او دا ملګری مې علي نومیږي. موږ دواړه په امنیتي ځواکونو کې دنده لرو. غواړو چې څو ورځې وړاندې دلته کومه چاودنه شوه د هغې د مړو او ټپیانو شمېره معلومه کړو ځکه موږ یې د عاملینو په نیولو پسې ګرځو. سرښوونکي په څوکۍ کې رانیغ شو تر څو چې موږ ته ځواب راکاوه. ملازم د چای د پتنوس سره راننوت. ګیلاسونه یې ډک کړه او بېرته ژر ووت. ښوونکي عبدالله ته وکتل او ویې ویل ښه بچیه تا پوښتنه وکړه. په هغه چاودنه کې زموږ 23 تنه زده کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه چې 10 تنه شهیدان او 14 تنه ټپیانې وي. عبدالله په ویښتو کې ګوتې تېرې کړې. ویې ویل ښه استاد محترم نور چاته خو پکې ځان نه و اوښتی. ښوونکي ملازمانو یا
مدیر ته. ولې نه، یو ملازم او یو ښوونکي پکې هم شهیدان شوه. عبدالله د چای څخه ګوټ وکړ. ویې ویل کولی شئ د شهید ملازم او شهید یو ټپي شوي ښوونکي نومونه واخلئ؟ هو، ملازم اباسین نومېده چې په لیسه کې په کاکا مشهور و، او ټپي ښوونکې مریم نومېده چې اوس بیرته ښه شوې، او شهیده ښوونکې حسنا نومېده. عبدالله ته مې وکتل. د څېرې څخه معلومېده چې د حسنا په مړینه خفه شو. د څېرې ښوونکي څخه مې مننه وکړه. د خدای پامانۍ لپاره مې لاس ور اوږد کړ. د ادارې څخه راووتم. دومره خفه وم لکه د خپل کور کوم غړی چې مې له لاسه ورکړی وي. د برنډې په زینو چې راښکته کېدم، د ښوونکې حسنا کورنۍ مې سترګو ته ودرېده چې اوس به په څه حال وي. یوه سرپرسته یې لرله، هغه ترې هم الله جل جلاله واخیسته. هغه ځای ته مې وکتل چې تېره ورځ پکې ښوونکې حسنا په وینو کې لات پات پرته وه، او د عبدالله سره یو ځای خواشینې د لیسې د دروازې څخه راووتم. ګرانو اورېدونکو، دا به د شهیده معلمه ناول وروستۍ برخه. تر بیا بل ناول تاسې په پاک مهربان او بخښونکي رب سپارم. لوی څښتن مو مل شه.